منګي ماما مړ دی د غر منګي ماما مې مړ دی د هغه د سر رګ شلېدلی و خو د کرونا چې څوک بیمار شي هغه داسې دي ما ته وګورئ که زه کرونا شانتې ښکارېږم نو بیا ټیک ته او که به ما باندې کرونا نه خو به د خدای له طرفه د انسانانو له طرفه خو به نه وي ډېره زیاته مننه د الله په امان السلام علیکم ګرانو مینوالو او په ما ډېرو ګرانو پښتنو زه یم نیرو هغو تاسو ته پته ده زما وینا ته هېڅ ضرورت نشته ځکه چې تاسو ماله دومره مینه محبت راکړی تاسو ما پېژنئ صحیح ده او په ما باندې ډېر غټ الزام لګېدلی دی زما نه باقاعده ټیسټ هم اخیستی شوی دی ما ته نه ټیسټ ښیي نه د ټیسټ ریزلټ راوتی دی نه څه خبره شته هېڅ قسمه ما خپل ډېر کوشش وکړو چې ما له کاغذونه راکوي خپل ما ته وښایئ چې په ما باندې دا کرونا دی که هر څه دی د الله له طرفه دی که په ما باندې که زما په مور باندې مونږ ته وښایئ مونږ به خپل علاج وکړو مونږ به د هغې کوشش وکړو مونږ به په کور کې د لور وړو نه هم ځان سیټ کړو چې باقاعده هغو ته زمونږ نه لګي ځکه دا ښه خبره ده چې مونږ ته پته ولګي چې مونږ نور مسلمانان خراب نشي زمونږ نه ځکه چې مونږ هم انسانان یو مونږ به نورو مسلمانانو هم خفه کېږو زه خو کله داسې خاص نه لایف راغلی یم نه لایف کوم دا صرف زه د دې لپاره راغلی یم چې زه صرف اواز اوچتوم چې زما تپوس د دې خبرې وکئ ستاسو به ډېره زیاته مننه وي ټولو مینهوالو ځکه چې ډېر ټایم کې زه یوازې یم او ولاړه په دې خبره باندې یم چې ما ته دې زما ریزلټ وښیي ما ته دې زما ټیسټونه وښیي ما ته دې ووایي زه خپل ټیسټونه وینم زه خپل ریزلټ وینم یا دې ما په خپله پرېږدي چې زه خپلو ټیسټونو له په خپله لاړه شم او زه ټیسټ وکړم او زه ورکړم که په ما باندې نو هغه به خدای پاک راوستي انسانانو نه ځکه چې زما خوږ ماما په ما ګران ماما الله دې سره د خاورو سره وبخي یو ماما مې و او هغه ته شوی دی هارټ اټیک د هغه د سر رګ شلېدلی دی ځکه چې د هغه پلار مړ شوی د هغه د غمه د هغه د سر رګ شلېدلی دی او زما یو خوږ ماما و ځکه چې هغه به ما د دنیا نه ډېر زیات ګران و زما هغه داسې ماما و که نه چې زما پلار و زما ماما نه و زما د ماما کپل نه دی وچ شوی چې زما د ماما کپل نه دی وچ شوی دې خلکو په ما الزام لګولی دی چې په دې باندې کرونا ده او زه ډېره زیاته خفه یم زه خفه د خپل عوامو نه یم ما خدمت کړی د خپل عوامو ما کاکانه ویل له خپل عوامو نه به مې ویل که زه په میډیا راغلی یم خپلو عوامو له راغلی یم زما ماما په هارټ اټیک باندې مړ دی د هغه هم د سر رګ شلېدلی و هم یې هارټ اټیک شوی و ځکه چې زه راغلی په ویډیو کال باندې لایف ځکه راغلی یم چې که زما تپوس تاسو نه کوئ او پښتنو زما سره نه راوچتېږئ که تاسو په ما کې څه غلطه لیدلي نو بیا زما سره مه وردېږئ ما ښه خو شکر الحمدلله ښه په پښتو کې مې ګانې ویل دي ښه په غیرت مې ویلي دي ښه پښتانه مې په هر ګوټ کې یاد کړي دي ښه پښتانه مې په هر ځای کې یاد کړي دي د پښتنو مې قدر کړی دی که د پښتون چا بد ویلی دی ما ورسره شر کړی دی که د پښتنو چا د نوم بد ویلی ما ورسره شر کړی دی د کرونا نه بني ادم دسي ما ته وګورئ زه د کرونا بني ادم یم د کرونا بني ادم که دسي زه به کرونا وهل یم صحیح شوه خو پښتنو زما سره راوچت شئ زه نن ویډیو کال باندې راغلی ځکه یم په زما اواز ځکه بوخت دی چې ما خپل خوږ ماما ته ما خپل نازولي ماما ته ډېر زیات ژړلي دي د هغې غمه زما مرۍ ځکه خوږ ده چې ما خپل خوږ ماما ته ژړلي دی او د هغې غمه چې زما د زړه نه نه وځي زما د زړه نه به دنیا وځي خو زما ماما زما د زړه نه نه وځي دا دی زما د زلمې ماما مړ دی زما زلمې ماما مړ دی زه صرف دا خبره نه کوم زه په دې نه یم مري به ټول دنیا خو زه صرف د دې خپلو خپلوانو نه د خپلو پښتنو نه په دې خفه یم که نه چې په ما باندې الزام لګېدلی دی الزام
زما تپوس وکئ ما ته راوچت چې پښتنو که زه ستاسو سره ولاړ یم ما د هر پښتون سره ولاړ یم که نه ما د هر پښتون نوم نه روښانه کړی دی په هر ځای کې مې نوم اخیستی دی زما سرور دیږئ اوس زما نوم بدنامئ اوس په ما خلک پیسې راټولئ زما په نوم باندې روغ رموټ بني ادم یم تاسو له ځکه لایف رالم چې زما خواږه پښتانه ما ویني او ما وګوري راویښ شئ ګینې نور د نوم پښتانه ختمیږي د پښتنو نوم ختمیږي ګینې قسم په خدای زه به نور څه ونه کم زه به سره د خپل مور او پلار وروڼو خویندو ځان ته اور بل کم په دې ټولو به پېټرول بل کم او د کور نه به غټ پېټرول چاپېره تاو کم توی به کم او د هر څه به وسوځم د هر څه به وسوځم ځکه چې نه کرونا شته اسم نشته چې ما ته کرونا وی که نه زه به نن داسې نه وم زما دا وګورئ دا د کرونا بني ادم و دا د کرونا و دا زما دا خوږ ماما زما دا خوږ ماما دا زما دا خوږ ماما چې دی که نه دا سر رګ باندې مړ دی دا د سر رګ شلېدلی دی مړ دی خلک پې نومونه تړي نومونه دا د سر رګ شلېدلی دی زما زړه چوي زما د غرمنګي ماما مړ شوی دی زما زړه چوي او په ما پسې دا خلک را پسې شوی دی چې په دې کرونا دی دا خو ډېره زیاته ناجایزه ده که نه چې زما خوږ ماما مړ دی په ما پسې دنیا را پسې شوې ده چې په دې باندې کرونا ده د خدای ظالمانانو دومره ظلم کوئ دومره کې احترام نشته په تاسو کې دومره احساس نشته زما تپوس نشئ کولی چې په ما پسې دا خلک لګېدلی دی چې په ما باندې دا نوم تړي زما سرور دیږئ که تاسو په رښتیا پښتانه یې که نه زما تپوس وکئ زما سرور دیږئ او که نه وردېږئ زه به د بڼ ټولې ښځه ټول خلک روانومه زه جلسه وباسم په دې خبره او زه ټول میډیا والا راغواړم ځکه چې په ما الزام لګېدلی دی زما د غرمنګي ماما مړ دی د غرمنګي ماما مې مړ دی د هغه د سر رګ شلېدلی و د سر رګ یې شلېدلی و د هغې د غم ما ته پته نه صرف و چې واحد یو ماما مې و ترونه مې نه و زما دقه یو ماما و دا مې پلار و مې ماما و مې تره و او زما سره وردېږئ زه به ستاسو غیرت وګورم دوه ښځې واړه واړه ماشومان بچې دې پاتې شو د هغه خو زلمی زوی هم نشته زلمی زوی زما د ماما نشته چې ټول کور ورته راټینګ کړي د هغه زلمی زوی دا ولاړ دی دا ولاړ دی خو دشمنان مې ډېر دي ما ورته نه پرېږدي وژنې مې زما سره وردېږئ ما ته دې زما د کرونا ټیسټ وښایي ما ته دې زما د کرونا ریزلټ وښایي زه به بیا ومنم ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو زه د دې مینهوالو لپاره رالم زما نه نور برداشت نه کېده خو د کرونا چې څوک بیمار شي هغه داسې ما ته وګورئ که زه کرونا شانتې ښکارېږم نو بیا ټیک ده او که به ما باندې کرونا نه خو به د خدای له طرفه د انسانانو له طرفه خو به نه ډېره زیاته مننه د الله په امان